اول وار اودس کول دا سنت طریقه د غسل څخه مع بعد اودس بیا نسته که سړی راولاړ شو ډایرکټ اوبو ته تالاب ته ورشه وسولو یا اوبو ته شاور ته ودرېدی یا مطلب یو نهر دی پکې ولمبېدی اوس خو ته اودس نه دی کړی اودس یې نه وکړي نو اوس خبره دا ده په خولو په پزه اوبه وګرځوه ټول بدن ستا نوم شو ستا غسل وسو د غسل څخه مع بعد بیا اودس نه کوي هغه جایزه نه دی ولې نه دی جایزه هغه په دې نه دی جایزه چې ستا اودس ډایرکټ په غسل کې وسولو نو اوس خو ته اوبه داروې اوس خو ته اوبه ضایع کوې هغه سنت طریقه چې ده هغه د غسل څخه مخکې کول ولو د غسل مخکې تا نه ورکوي نو لهذا په اخر کې هم له تا غواړي ده په دې مسله ستې سر خلاص الله دې په دې مسله ستې سر خلاصوي په دې کې که نر دی که زموږ کوم خویندې زنانې دي د هغو دپاره مطلب دواړه سره برابر دي دا د غسل طریقه ده دا د غسل حساب دی دا د غسل مسله ده اوس یو بله خبره درته خبره دا ده یو سړی راولاړ شو غسل یې وکړ د غسل څخه مع بعد وده تر په یاد شو چې او ما خو په خولو اوبه نه دي ګرځولي ما خو په پزه باندې اوبه نه دي ګرځولي اوه څه کول پکار دي ته راولاړ شو غسل دې وکړ د سهار لمونځ دې وکړ د سهار جومات دې وکړ د جومات بعد در په یاد شو چې او وای ازما په غسل کې چې دا کله پزه پاته سوې ده اوبه مې نه دي په ګرځولې خوله پاته سوې ده دا عایشه بنت عجرب د سمون را نقل سوي دي فرمایي چې عبدالله ابن عباس له یو سړی راغی ورته ویې ویل ما داسې غسل وکړي غسل چې وکړي بیا ما لمونځ وکړي د لمانځه څخه مع بعد ما ته راپه یاد شو چې ما په پزه اوبه نه وې ګرځولې یم په خوله اوبه نه وې ګرځولې نو زما دپاره څه کول پکار دي ورسم ټول مطلب غسل را وګرځوم آیا که صرف په خولو په پزه باندې اوبه وګرځوم هغه ول نه ورسه غسل را ګرځومه خالي په خولو اوبه وګرځوه که په پزه اوبه نه دي ګرځولي په پزه اوبه وګرځوه هغه لمونځ بېرته واپس را وګرځوه ټول غسل را ګرځونګه چې د هغه نه غواړي خو مسله ستاسې سر خلاص شو ټول غسل را ګرځونګه نه غواړي خو بس صرف خبره دا ده چې کوم غسل ته کوې په هغې کې سنت طریقه چې شته او د هغه څخه مع بعد بیا په خولو په پزه اوبه ګرځول ضروري دي بیا یو بله مسله هم درته وایم خبره دا ده حضرت علي کرم الله وجهه فرمایي چې پیغمبر علیه السلام وفرمایل من ترک موضع شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل بها كذا وكذا من النار وای چې کله تاسو غسل کوئ که په غسل کې یو بیشته قدر هم وچ پاته سو نو بیا به څه شي